بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب العربية بين يديك، 299 صفحات، ديارلسمه وحدة. القراءة والكتابة تدريبات دي. أولا القراءة لوست. القراءة والكتابة لوست او لیک دی، کیدای شي دا د دې وحدې د دیارلسمې وحدې اخرنۍ برخه وي. لومړی تمرین دی: اقرأ المعلومات التالية واكمل الفقرة. لاندې معلومات ولولئ او پاراګراف مکمل کړئ. شریف قادم من الصين. شریف د چین نه راتلونکی دی یا راغلی دی یا را روان دی. شریف نو دا به معلومات دي الجنسیه چادي، یعنی شریف چې دی د کوم هویت چې دی الجنسیه چادي دی، من چاد. مهنته موظف، یا ویلی شو هو موظف. دې نه داسې جملې او پاراګرافونه جوړو او لاندې چې دی موږ ته د دې خانه خالي راکړې. دا یو شریف دی او بل هبه ده. شریف قادم من الصين، یا شریف چادي، یا تشادي، یا چادي، و هبة سودانية. شریف قادم من الصين وهبة قادمة من بغداد. شریف چې دی هغه چادي دی، یعنی د چاد هیواد دی، و هبه چې ده سودانیه د سودان هیواد ده. شریف قادم من الصين د چین نه را روان دی یا د چین نه راځي، و هبة قادمة را روانه ده من بغداد د بغداد نه. دغه معلومات چې دي دې نه موږ مکمل دلته ته دې خواته ورته لیکلي او دلته هم الفاظ دي. مکمل معلومات شته دي، صرف خانه خالي کې موږ ځای کوو. دلته د هبه خبره ده. هي تعمل، هغه کار کوي، مدرسة په حیث د ښوونکي معلمې. وهي مسافرة إلى قطر، او هغه قطر ته مسافره ده. وهو يعمل، اوس خبره نارینه مذکر صیغه ته راغله، هغه څوک دی؟ شریف دی. وهو يعمل موظفا، وهو مسافر إلى، او هغه مسافر دی چیرته؟ إلى نيجيريا. شریف متزوج، یو داسې کس وي چې واده یې نه وي کړی، مجرد، او بل چې وي متزوج. چا چې واده کړی وي هغه ته چې وایو؟ متزوج. وله، او هغه لري څو اطفال، څو ماشومان؟ 3 أطفال. وهبة متزوجة أيضا، او هبه چې دی هغه هم واده لري. ولها 3 أطفال. وهي قادمة للعمل، او هغه کار لپاره راځي. وشریف قادم للزیارة، د ملاقات لپاره، د زیارت لپاره. د چی شي؟ حتما یا به د مسجد حرام ته راځي کنه، د مسجد حرام زیارت ته به راځي. نو عموما په زیارت کې یا په ملاقات کې د دینی ځایونو 3 ځایونه دي، لکه رسول صلی الله علیه وسلم چې فرمایلی: لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد. هیڅ ځای ته په اراده نشي تللی چې سفر ارادتاً وکړي او داسې ګنډه وتړي چې زه فلانکي ځای ته ځم. مسجد الحرام، مسجد الاقصی، مسجد الحرام او مسجد نبوي، دا 3 وړه په حدیث کې ښودل شوي. په هر صورت دا زمونږه موضوع نه ده. مطلب دلته زیارت نه، چې تاسې فکر ونه کړئ چې دا کوم بل چېرته تللی. زیارت چې په دې کتاب کې چېرته وي، یا به د دې 3 ځایونو نه یو وي. التدريب الثاني، دویم تمرین: اقرأ الفقرة ثم ضع علامة صحيح أو علامة خطأ. دا پاراګراف ولولئ، بیا په آخر کې وګورئ د جملې سره یا ټیک مارک صحیح نښه ورکئ او یا غلطه نښه ورکئ. دلته که داسې څه وي امکان شته. دا خو دلته راځي دا شیان، دا به وګورو که چېرته امکان یې وي. نو راځو. جمیل، اول به دا جمیل طبیب سودانی، جمیل سودانی ډاکټر دی. قادم من السودان الى السعودیه، د سودان نه سعودي ته را روان دی، یا راغی یا راځي.
جمیل قادم للعمره، جمیل عمرې لپاره راځي. هو و اسرته، هغه او د هغه فامیل، د هغه کورنۍ، على طائرة الخطوط السعودية، په سعودي ایرلاین کې وي. سعودي ایرلاین مې مخکې هم تاسې ته معنا کړی و. سعودي ایرلاین مطلب سعودي کرښې، یعنې د سعودي په طیارو جهازونو کې. رقم الرحلة 434. د سفر عموما جاز چې کله ځي، هر جاز خپل نمبر لري، فلایټ نمبر وي. 434 دی. فقد جمیل، جمیل ورکه کړه، حقیبة کبیرة، لویه بکسه، وحقیبة صغیرة او کوچنۍ بکسه، فی مطار جده، د جدې په هوایي میدان کې. مطار هوایي میدان ته وایي. فی الحقیبة په بکسه کې، فی الحقیبة الکبیرة په لویه بکسه کې، ملابسه د هغه جامې دي، وملابس الاسرة او د فامیل یا کورنۍ جامې دي، څوک ورته کالي وایي. وفي الحقیبة الصغیرة او په کوچنۍ بکسه کې، کتب وتذاکر، کتابونه دي او ټکټونه دي. تکلم جمیل مع الموظف، جمیل خبرې وکړې د هلته چې کوم کارمند دی د هغه سره. وانتظر او انتظار یې وکړ، فی المطار په هوایي میدان کې، 3 ساعات، 3 ساعته. احضر الموظف، کارمند حاضر کړ، رای وړه، الحقیبة الکبیرة والحقیبة الصغیرة، لویه بکسه او کوچنۍ بکسه، وړه بکسه. ذهب جمیل، جمیل لاړ، ذهب لاړ ماضي زمانه ده، یذهب زی. ذهب جمیل، جمیل لاړ، و اسرته او د هغه فامیل، الی مکه ته، مکې ته. اسره فامیل، اسرته د هغه فامیل. واقامت الاسرة او فامیل هلته پاتې شو، فی فندق په هوټل کې، قریب نږدې، من المسجد الحرام، مسجد حرام ته نږدې و، شهرا یوه میاشت. هو سعید، هو هغه، سعید خوشحاله دی، والاسرة سعیدة ایضا او کورنۍ هم خوشحاله ده. اوس راځو دلته ګورو چې دا صحیح دی که غلط. جمیل مهندس سودانی، جمیل سودانی انجینر دی، او هلته چې دی جمیل طبیب ډاکټر دی. نو دا داسې نه دی، دا به داسې کومه غلط شو، دا غلط دی. جمیل قادم من مالیزیا، او هلته وایي جمیل قادم من السودان، نو دا هم غلط دی. دومره غټ غټ لیکي، همداسې غټ غټ به یې موږ هم کوو. ښه، په هر صورت دا به حتما کومه لري. سافر جمیل مع اسرته، بالکل صحیح دی ځکه فامیل ورسره و. فقد جمیل حقیبة واحده، جمیل یوه بکسه ورکه کړه، بالکل غلط دی ځکه چې جمیل 2 بکسې ورکې کړي، یو وړه وه یو غټه. فقد جمیل، جمیل ورکه کړه، تذاکره ټکټونه، و کتبا و ملابس، جامې او کتابونه. صحیح ځکه دی چې حقیبه صغیره کې یو شیان و، حقیبه کبیره کې بل شیان و، همدا ټول 3 وړه پکې وو. انتظر فی المطار 4 ساعات، په هوایي میدان کې 4 ساعته انتظار وکړه. غلط خو ځکه دی، ناروا کوي ځکه چې هلته چې دی موږ ته وویلې چې 4 نه 3 ساعته دی، دا دی 3 ساعات، هلته 3 ساعات او موږ ته ویل دلته چې 3. اقام جمیل فی فندق قریب من مکه، دا به ولې غلط وي ځکه چې من المسجد الحرام دی، غلط. اقامت الاسرة فی مکة شهرا، کورنۍ په مکه کې، شهرا یو میاشت تېره کړل، دا شهرا خو صحیح دی او فی مکه نه دی، فی المسجد الحرام دی، نو ځکه به دلته دا نښه ورکړو. الاسرة قادمة للزیارة والعمرة، فامیل څه لپاره روان دی؟ زیارت او عمرې لپاره روان دی. دا به تاسې ولیکئ ځکه زما ذهن ته ډایرکټ ورنغله، څه به اوس دلته لټوم، دا به د دې ځای نه تر دې ځایه به دا پاراګراف ولولئ او دا سوال به پکې حل کړئ چې دا صحیح دی که غلط، چې کورنۍ د زیارت او عمرې لپاره راغلي، صحیح دی که غلط، دا به تاسې پیدا کړئ. فقد جمیل الحقیبة فی مکه، دا به هم تاسې پیدا کړئ چې صحیح دی او که غلط دی. د دې سوال جواب هم تاسو پیدا کړئ. نو دا وه 299 نمبر صفحه
نو اوس به وګورو چې دا بله صفحه کې هم که ډېر کار نه وي وبه یې لولو او که نه زه هم نن ډېر ستړی یم ترې تېر به شو دا به سبا ته ولولو. نو د نن لپاره هم دومره درس بس دی. د لایکي بټن کېکاږئ، خوښ هم که کېکاږئ هم صحیح ده، که نه یې کېکاږئ هم کومه ګټه او تاوان نه کوي، خو دا دی چې زه به پوه شم چې څومره خلک یې خوښوي. نو د نن لپاره هم دومره درس بس دی. ونلتقي إن شاء الله في الدرس المقبل وإلى اللقاء القادم. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.